د انګریزانو کې یو تیر شوی چارلس ډاروین یو ساينسدان هغه وی دا انسان قرآن وی انسان د خټې نه جوړ دی آدم علیه السلام نه دا نسل روان دی او دغه انګریز وی چې نه دا خو د چینجي نه جوړ دی او چینجي او بیا ورور هغه جرثومه چې کوم هغه نری وړوکی چینجي او بیا ورور غټېده او بیا چینجي لوی شو بیا ته شادو جوړه شو هغه شادو خو چونکې لکۍ وی نو هغه لکۍ باندې خاره خو لګېدو هغه په ګټو مټو پورې سولوله هغه ته وغورځېده بیا د هغې نه پس ورو بل نسل راتلو نو اخره کې انسان جوړ شو یو سړی د دې نظریې نه متاثره شي قرآن په ځای پرېږدي بیا دا خبرې کوي هغه هم بیا وایي د دغه انګریز ټپه بیا هغه کوي چې نه مړه د انسان خو د چینجي نه جوړ دی دا خو داسې دی نو ګوره انسان مونږ خو وایو چې انسان دې نه دی جوړ او که ته ځان ته انسان وې نو تا ځان د څه شي زوی کړو دا خو تا ځان ته کنځلې وکړې الله رب العالمین در نه د امام بخاري او دغه د محدثینو انتقام په کوم انداز واخیست چې ځان دې د څه شي نسل جوړ کړلو چې دا خو د دې نه جوړ دی او د دې نه جوړ دی دا خو داسې شو لکه دا چې نعوذ بالله سړی تا ته وایي چې لکه ستا اصل دغه دی زمونږ اصل خو الله تعالی فرمایي آدم علیه السلام ما د خټې نه جوړ کړو او قرآن کې الله فرمایي ابلیس ته یې ویلې چې ولې دې سجده ونه کړله هغه آدم ته لما خلقت بیدی الله فرمایي ما په خپلو لاسو جوړ کړو دا آدم دومره عزتمن آدم علیه السلام دی چې الله فرمایي په قرآن کې چې ما په خپلو لاسو جوړ کړی دی څنګه چې د الله د شان سره لایقه ده مونږ خو یو چې مونږ د هغه اولاد یو قرآن هم مونږ ته وایي تاسو د هغه اولاد یو دا هره خطبه کې چې مونږ کوم آیت د سورې نساء لولو نبي علیه السلام به هم لوسته چې وبث منهما رجالا کثیرا ونساء دغه آدم او حوا نه الله نارینه او زنانه خواره کړه په ټوله دنیا کې دا قرآن پرېږده د الله کتاب پرېږده او د یو انګریز نظریه راخله ځکه چې هغې د دې انګریزانو په کتابونو کې لیکلي کوم چې د احادیثو منکرین دي سړی چې په ګډو وډو سر شي بیا قرآن سره هم لوبې کوي نعوذ بالله بیا ډېرې اوتې بوتې وړي ځکه دا دعا به موږ غواړو چې یا الله د فتنو نه حفاظت وکړه او یا الله زموږ زړونه مه کږوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب چې کله انسان ته یو حدیث راورسېده پکار ده چې په هغې باندې عمل وکړي قصدن دې د هغې خلاف نه کوي که د عذر په وجه باندې تا نه پاتې شه بېله خبره ده قصدن د حدیث خلاف مه کوه او که د عذر په وجه هم درنه خلاف کیږي نو استغفار غواړه د الله نه بخښنه غواړه چې الله زه تا نه بخښنه غواړم چې د یو عذر په وجه ما نه په دې حدیث باندې عمل پاتې شو داسې پکار ده